پاکستاني پوځي رژیم یو ځل بیا ټول نړیوال قوانین نقض او د افغان خاورې پر بېلابېلو ځایونو یې د تېرې دوشنبې په شپه هوایي ګوزارونه وکړل چې په دې بریدونو کې د ښځو، ماشومانو، سپینږیرو په شمول لسګونه ځوانان په نښه او په شهادت ورسول. د ننګرهار مومندرې ولسوالۍ ولسونه د پاکستاني پوځي رژیم وروستي بریدونه چې په پکتیا، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې کړي د اسلامي، بشري او نړیوالو حقونو خلاف بولي او په کلکه یې غندنه کوي. دا موږ په کلکو ټکو غندو. پاکستان زموږ د پخوانه دشمن دی، دوست هم نه دی. په هره طریقه چې کېږي پاکستان افغان ذلیله کوي وهي. په افغانان چې خدای نه ذلیله کړي او سرلوړی او سرتاج په سر کې ټومبلی دی، نه په دې بمباریو ذلیله کېږي د پاکستان، نه به ذلیله شي. خو دا د پاکستان موږ سره دشمنانه کړنې دي چې کوي چې کله یو ځای کې زموږ مظلوم افغان ولس بمبار کوي او ښځې ماشومان وژني او کله بل ځای کې. دا چې پرون پکتیکا او یا پکتیا کې کړی بمبار او ښځې او ماشومان او سپینګیري وژلي، دا موږ کلکو ټکو غندو. دوی وایي پاکستان دې خپلې ستونزې افغان حکومت سره د ډیپلوماسۍ او خبرو له لارې حل کړي، نه د بېګناه انسانانو په وژنه او ځورونه. چې څومره مشران دې خپلې خبرې دي وکړي، د خبرو د لارې دې حل کړي، نو د شپې تیاري رالېږي او وطن بمبار کوي، ملکي کورونه بمبار کوي. یو نظامي اډه خو دې دا ماته وښيي چې دا قصه مې ایستلې ده، دغه ځای مې بمبار کړی دی، میدان له تللی یم. نو ولې په دلته مظلوم خواران ملکي خلک وژني؟ ولې زنانه وژني؟ ولې ماشومان وژني؟ مخکې هم پاکستاني پوځي رژیم د افغانستان پر بېلابېلو ولایتونو کې د ولسي وګړو کورونه په نښه کړي او سلګونه افغانان چې پکې مېرمنې او ماشومان هم وو په شهادت رسولي دي.